کابل کې نن ورځ نظامی تطبیقات څنګه ترسره شول؟ پاکستان ته څنګه د افغان ځواکونو لخوا د خطر زنګ ووهل شو؟ دې تطبیقاتو کې کومو لوړپوړو چارواکو برخه اخیستې وه؟ دلته یې په لمږ سره په دغه ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د افغانستان دفاع وزارت وايي افغان پوځیانو په کابل کې پوځي تطبیقات وکړل. ملي ټلویزیون د دغه تطبیقاتو ویډیو په ژوندۍ توګه خپروله. دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دا پوځي مانورونه د کابل په تعلیمي مرکز کې وشول چې پکې ځمکنیو کمانډو پولیسو د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو او هوایي ځواک منصوبینو درنې او سپکې وسلې وازمایلې او خپله وړتیا یې وښوده. دا بیان له مخې د دې پوځي مانورونو د لیدنې او ارزونې لپاره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار، د امنیتي او دفاعي ارګانونو مشران او په کابل کې د میشتو بهرنیو سفارتونو پوځي اتشو ګډون کړی و. تر دې مخکې د کندهار په سپین بولدک، د پکتیا په ځاځي او د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې هم پراخ پوځي تطبیقات شوي وو. په سپین بولدک کې د پوځ لوی درستیز جنرال یاسین زیا ویلي وو چې د پاکستاني ځواکونو لخوا د افغانستان د خاورې د ویشتلو په غبرګون یې دا پوځي تمرینونه وکړل او غواړي وښایي چې افغان پوځ د افغانستان د دفاع وړتیا لري. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي که مو دا ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ د سره او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت د لوی الله په امان.